دا په میدان وردګ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو یو زده کوونکی دی چې په خپل شخصي لګښت یې ځینې موټر او تخنیکي وسایل جوړ کړي دي. هغه وایي که دولتي مسؤلین او سوداګر یې ملاتړ وکړي کولی شي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور ورته بېلابېل تخنیکي وسایل جوړ کړي. اوس مهال زه زده کړې د میدان وردګو په مرکزي انسټیټیوټ کې کومه لسم صنف پورې مې د زده کړو لړۍ ده او دغه شیان مې چې ما اختراع کړي 6 میاشتې وخت یې نیولی ده. 6 میاشتو کې دغه ترتیبات ما نیولي دا شیان ما اختراع کړي دي. یو څه شیان نور هم شته چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي. اول فکر ماته دا راغی چې د دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس سره هم کار کوي ماته دا فکر راغی چې زه دغه یو سکواټور جوړ کړم. بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړله دا سکواټور مې مکمل کړ. له هغه نه بعد دا هغه ابازک ما د اوبو ویستلو لپاره اماده کړ چې اوبه به راجګوي. بیا هم داسې ټانک ده یو بل ټانک و دا ټانک دی چې د ریموټ په واسطه کنټرولیږي او دا هغه چې دا دې ته ما نور هغه برابر نه کړل دا امکانات نه و راسره چې زه دا به برق باندې کړم په ریموټ باندې برابر کړم. دغه سکواټور د 3000 افغانۍ ما لګښت پرې راغلی ده. بیا په دې ترڅنګ دا ټانک دی چې 2000 افغانۍ لګښت پرې راغلی ده. یو تیاره و په هغه باندې 14000 افغانۍ لګښت راغی چې 200 متره پورته جګېدله 300 متره رسې تلله سیخامخ د ریموټ په واسطه کنټرولېدله له موبایل نه د هر شی یو عکاسي هر شی هم کولی سه. دغه د دغه سکواټور لګښت د میدان وردګو والي راکړی ده او دغه نور چې دي ځینې وسایل چې دي دا ټول ما په خپل هغه شخصي لګښت جوړ کړي دي. لکه ټانک ده دا بازک ده دا برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړي دي. د همدې ترڅنګ تیاره ده چې هغه هم ما په خپل هغه شخصي لګښت جوړ کړي دي. د دې شیانو څخه هدف ما دا و چې زه خپل هیواد لپاره ښه شیان جوړ کړم اسلامي امارت له مانه ملاتړ وکړي. همداسې د دې ترڅنګ هغه تجاران دي چې هغه ما سره همکاري وکړي کومه کارخانه یې هغه کې زه کار وکړم د خپل هیواد لپاره ښه پرمختللي شیان جوړ کړم. ستونزې خو دغه ویلې چې د دې ما سره وسایل نه و چې زه دغه شیان په یو طریقه پرې کړم دې کې سورای وکړم بیا هغه نټو بولټ کړم دغه وسایل ما سره نه وه. دې کې ما ډېر هغه د عادي شیان هغه ګټه اخیستې ده. ځینې وسایل ما سره نشته چې زه له دې نه هغه ګټه واخلم او دا ښه پوخ راسي ښه کلک راسي پرمختللی راسي نو دا ما ډېر په هغه عادي لګښت جوړ کړي دي. دې په باره کې ما سره چا همکاري کړې ده راسره کمه که چېرته ما سره پوره همکاري وکړي زه ښه پرمختللي شیان جوړولی شم. اسلامي امارت نه مې ما دا غوښتنه ده چې ما ته وسایل ورسوي زه ټانک د هیواد لپاره ښه پرمختللي ټانکونه جوړ کړم. په راتلونکي وخت کې ما د یو جیټ الوتکې هغه مې برابر کړي نقشه مې یاد شه د هغه مصارف مې راټول کړي دي چې زه جیټ الوتکه جوړه کړم او ډېر په کم امکاناتو جوړیږي. تقریبا امکانات چې پرې راځي 10000 افغانۍ لګښت پرې راځي چې دا به هوا ته پورته کېږي ریموټ له واسطې هغه نه به کنټرولېږي. ځوانانو ته ما دا پیغام ده چې ښه تخنیکي شیان جوړ کړي تر څو د هیواد په پښو ودرېږي د نورو له هغه نه همکارۍ نه لاس واخلي خپله په همدې هغه هیواد کې ښه پرمختللي شیان جوړ کړي. افغانانو سره ښه ذهنونه دي چې په کار یې واچوي هر څه کولی شي خو امکانات نه لري. دغه زده کوونکي د اوبو یو داسې ماشین جوړ کړی چې لګښت یې کم دی هم مهاله په ژوندي او سولریز برېښنا کار کوي. دا چې دا د اوبو ابازک ده اوبه راباسي دا ما ډېر په کم امکاناتو جوړ کړی. دې کې مې خالي یو له موتور یا ډینامو څخه استفاده کړې ده او پسې مې یو بوتل ورکړی ده چې دغه په ذریعه دلته دا اوبه راباسي. هلته پکه په تاوېدو راځي دوراني حرکت چې له څو دا تیزۍ دلته دا اوبه باسي او له تجارانو نه ما دا هیله کېږي چې ما ته په فابریکه کې داسې هغه کار برابر کړي او فابریکه جوړه کړي چې د وطن لپاره ښه بازکونه جوړ کړو. دا ډېر په کم عادي امکانات جوړ شوی ژوندي برق نه هم کار کوي لمړه برق هم کار کوي. د زده کوونکي پلار وایي چې زوی د تخنیکي وسایلو له جوړولو سره علاقه لري خو د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې لازم توکي ورته برابر کړي. هغه له چارواکو غوښتنه کوي که په مالي برخه کې ملاتړ وشي نو زوی به یې نور پرمختللي تخنیکي وسایل جوړ کړي. دی خو ډېر زیات کوشش کوي شپې ناوخته پورې هم دا کار کوي د سامانو کې مشغوله وي بس دا کار کوي چې یاره زه خپل ښه کار وکړم تخنیکي شیان جوړ کړم ټانګونه تیارې د مشینري دا شیان زیات جوړ کړم خپل وطن ته خدمت وکړم. موږ خو د دې لپاره ملاني هغه څه نه ده ورسره کړی کومک نو تشویق کوو چې دی تکړه سي خپل کار ته دوام ورکړي که پیسه نه وي ورسره ذهن یې تیز وي خپل کار وکړي یو بل کومک څوک موږ سره وکړي که نه دی نور بنده ذهن تیز سي او خپل کاروبار به مخې ته بوځي که ماشین جوړوي که ټانک جوړوي د بل په همکارۍ باندې موږ خو سره
وسه نسته نه کومک کم کړی ده. اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده باید چې هر ځوان سره د خپل کوشش وکړي، خپل همت ورسره وکړي، خپل کومک ورسره وکړي، ځوانان هغه کې چې تشویق کړي، خپل کاروبار خپل وطن سره مینه وکړي، پیدا کړي، خپل کاروبار جوړ کړي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر وایي چې د ولایت په کچه زرګونه زده کوونکي داسې تخنیکي وسایل جوړ کړي چې په هیواد کې ډیر کم لیدل کیږي. هغه داسې کسانو ته په مالی او اقتصادي برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. بعضې داسې شاګردان موږ لرو الحمدلله چې هغه نوې اختراع وکړي، داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته وایم چې په افغانستان په سطحه به چا نه کړي. یو په هغو کې دا ده چې د چک په ولسوالۍ کې یو دوه شاګردانو یونیفور جوړ کړي وو چې په روسه کال دلته مې یو نندارتون موږ هغه وښودله او کابل عمومي په اداره کې موږ نندارتون کې وښودله. او بل د نرخ په ولسوالۍ کې د بشیر احمد په نامه یو شاګرد ده چې هغه هم داسې 4-5 قسمه اختراعګانې کړي دي او ډېرې ناشنا او ډېرې په زړه پوره. تقریبا هغه مسؤلینو او زموږ د ولایت ټولو هغه هیوادوالو دغه ولیده. نو دغه ملګرو د فارم موږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې، نو دا خلک کوشش کوي چې موږ دا خلک سپورټ کو او دا حمایه کو، نورم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې وکړي. د یادولو وړ ده چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو زده کوونکي په دې وروستیو کې د هیواد په کچه زیات شمېر وسایل اختراع او جوړ کړي دي.